د نقاشۍ او خطاطۍ دغه هنري انځورونه او طبیعي منظرې د نیلاب سادات په نوم یوې نجلۍ جوړ کړي چې په کمه موده کې دغه ښکلی هنر په ښه توګه زده کړی دی. مدت 6 ماه میشه که به طور رسمی آغاز کردیم به نقاشی و رسامی، اما نزد کس نخواندیم، بیرون از منزل درس نخواندیم و در داخل منزل از طریق سوشال میدیا و رسانه های اجتماعی به این کار آغاز کردیم و همچنان پدرجانم در این حصه مهارت خاص خود داره در حصه خطاطی و میناتوری. د لوی جرګې د خیمې په تالار کې چې کوم نندارتون جوړ شوی و، دغه نجلۍ هم خپل لیکل شوي او نقاشي شوي اثار نندارې ته وړاندې کړل چې یو ګڼ شمېر هیوادوالو ترې لیدنه وکړه. نقاشی ما بیشتر درباره فرهنگ و تمدن افغانستان است که از چاپ اندازی یا امو بزکشی که از بسیار سابق در افغانستان رواج داره و رسامی های چند تکه‌ای یا ست است که یک رسامی را در چند دانه تکه ما میگیریم رسامی میکنیم، یک دانه تصویر میگیریم در چند دانه رسامی میکنیم و همچنان رسامی هایی هست که تخیلی پرداز تخیلات می باشه و رسامی های نقاشی های تاریخی و رسامی های پنسلی و زغالی هم داریم که همراه پنسل و زغال کار میکنیم و همچنان رسامی های میناتور و خطاطی ها کار پدرجانم است که اونو انجام میدن. نیلاب سادات وایي تر 12م ټولګي پورې زده کړې کړي دي او له هغې وروسته یې نقاشۍ او رسامۍ ته مخه کړه چې ډېری نقاشۍ د هېواد د کلتور په اړه دي. تا صنف 12 مکتب خواندیم، اما در اثر مشکلاتی که به وجود آمد در حصه خانوما نتونستم که درسای خود ادامه بدم و به پوهنتون برم. به خاطر از اونمو در خانه از طریق سوشال میدیا به آموزش‌های خود ادامه دادم. نیلاب سادات وایي چې په راتلونکي کې به د نقاشۍ او رسامۍ دغه هنري فعالیتونه نور هم زیات کړي او د روښانه راتلونکي لپاره به هڅې وکړي. در آینده خوب پلان ما این است که کاروبار خود بیشتر بسازیم تا که بتانیم بیشتر پیشرفت کنیم، نه تنها بر خودمون بلکه همسطح‌های خودمون بتانیم که کمک کنیم. د میرمنو د لاسي صنایعو او همدارنګه د یو شمېر هنري اثارو او نقاشیو لپاره دا ډول نندارتونونه کولی شي د خرڅلاو مناسب بازار هغوی ته پیدا کړي او د میرمنو د کارونو د ودې لپاره ښه زمینه برابرولی شي.